نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. زمونږ دا درس د اوبو څښلو آداب باره کې دی. د اوبو څښلو په باره کې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه سنت دي او څه اسلامي آداب دي، نو د هغې وضاحت کیږي. د ټول نه ډومبې د اوبو څښلو نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم ویل دا سنت دي، لکه په ترمذي شریف کې حدیث نمبر 1858 کې داسې راغلی دی. دویم نمبر چې کله اوبه وڅښئ د هغې نه وروستو الحمدلله ویل دا سنت دي. حضرت سیدنا ابن عباس رضی الله عنه نه روایت دی، خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تاسو د اوښ په شانتې په یو سا باندې اوبه مه څښئ، بلکې په 2 ساګانو باندې وڅښئ یا په 3 ساګانو باندې وڅښئ. او چې کله تاسو څښئ نو شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم وایئ، او چې کله اوبه وڅښئ نو الحمدلله وایئ. سنن ترمذی حدیث نمبر 1892 دا پکې راغلی دی. البته په بل حدیث مبارک کې دا اوبو څښلو نه وروستو یو بل دعا هم راغلی ده. هغه دعا په طبراني شریف کې حدیث نمبر 899 کې راغلی ده. هغه دعا داسې ده: الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. چې ټول تعریفونه هغه ذات لري چې په مونږ باندې خوږې اوبه څښولې په رحمت خپل سره او دې ترخې ونه ګرځولې زموږ د ګناهونو د وجې نه. نو بهتره ده چې دا دعا یاد شي. یو ځل ما سره ووایئ: الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. الله پاک دې د زده کولو توفیق موږ ته راکړي. دریم نمبر سنت هغه دا دی، ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ښي لاس سره اوبه څښئ. چې تاسو اوبه څښئ نو په څه سره څښئ؟ په ښي لاس سره څښئ. ګوره زما وروڼو د ډېرو خلکو پوی خلکو دا فکر نی او په ګس لاس باندې خوراک هم کوي، په ګس لاس باندې څښاک هم کوي، اوبه هم څښي. نو لہذا ښکلی پیغمبر څه فرمایي؟ په ښي لاس باندې. مسلم شریف حدیث دی: اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینه. تاسو کې چې کم یو قسم خوراک کوي نو څه کوئ؟ په ښي لاس باندې خوراک کوئ. واذا شرب فلیشرب بیمینه. او کله چې تاسو اوبه څښئ نو په ښي لاس باندې اوبه څښئ. فإن الشیطان یأکل بشماله ویشرب بشماله. ځکه چې شیطان په ګس لاس باندې خوراک او څښاک کوي. نو زما وروڼو ورې په خپل هم په ښي لاس باندې خوراک څښاک کوئ او خپلو ماشومانو خپل اهل و عیال ته هم دا تعلیم ورکوئ چې په ښي لاس باندې خوراک څښاک کوئ. څلورم نمبر حدیث مبارک کې راځي چې ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په ناسته باندې اوبه څښلي. حدیث مبارک دی: لا یشربن احد منکم قائما. مسلم شریف کې راځي چې تاسو کې د څوک هم په ولاړه باندې اوبه نه څښي. خو یو خبرې وضاحت کومه چې د ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په ولاړه اوبه څښل هم ثابت دي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شرب قائما. چې ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ولاړه اوبه څښلي دي. نو محدثین د دې په باره کې لیکي چې فذهب أكثر العلماء أن النهي عن الشرب قائما للتنزيه لا للتحريم. چې په ولاړه باندې اوبه څښلو نه چې کومه منع راغلې ده د دې مرتبه د مکروه تنزیهي ده. چې ګورې په ولاړه باندې اوبه څښلو مکروه تنزیهي دی، بهتر نه دي. د حرام د پاره نه کېږي چې په ولاړه اوبه څښي د حرام کار وکړلو. البته قال النووي في شرح مسلم: واما شربة النبي صلى الله عليه وسلم قائما. هج ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ولاړه باندې اوبه څښلي دي نو فبیان للجواز. دا د جایز کېدو د بیان دپاره دي چې د دې نه معلومه شي چې ګورې په ولاړه باندې اوبه څښل جایز دي. البته بهتر څه دي؟ په ناسته باندې اوبه څښل دا بهتر دي. یو بل وضاحت: کله کله د حساب وي رش وي او ګیلاس یو وي یا 2 وي او لاندې اکثر خټیم وي،
نو بیا به په ولاړه باندې اوبه څکي او که په ناسته باندې نو بیا د دې جواز نه فایده اخیستل پکار دي ځکه که ته د اوبو دپاره کښېنې کپړې به دې هم لاندې خرابېږي او دغه حساب تا پسې نور خلک هم اوبه څکل غواړي نو لحاظا د دغې وجې نه چې کوم دی په ولاړه که تا وڅکلي نو هم جایز دي البته بهتر څه دي چې کله حالات موافق وي ته په خپل کور کې په خپل ځای کې نو په ناسته باندې سره د آدابو نه څکه بل یو آداب چې کوم دی هغه په لوښي کې اوبه په لوښي کې سا نه اخیستل دي بعضې خلک چې کوم دی هغه په لوښي کې سا اخلي نو نه په لوښي کې به سا نه اخلي کله چې اوبه تاسو څکئ نو چې یو ګوټو کوي نو لوښي به د خولې نه لږ شان لرې کوي بیا به بل ګوټو کوي د دې باره کې حضرت سیدنا انس رضی الله عنه نه روایت دی چې ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په دریو ساګانو باندې اوبه څکلي او فرمایل به چې دغې حساب اوبه څکلو سره تنده ښه ماتېږي او د صحت دپاره مفید او خوشګوار دي صحیح مسلم کتاب الاشربه حدیث نمبر 2028 کې دا راغلی دي نو لہذا په لوښي کې سا مه اخلئ په لوښي کې سا مه اخلي بلکې چې کله تاسو یو ګوټو کوئ ټیک شلو نو د خولې نه هغه لرې کوي بیا بل ګوټو کوي بل یو غالبا شپږم نمبر سنت دی چې په ګیلاس کې یا په لوښي کې پوکې مه وهئ په لوښي کې پوکې مه وهئ حضرت سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی چې الله جل شانه ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لره په لوښي کې د سا اخیستونه او د پوکي وهلو نه منع فرمایلی ده الله اکبر بعضې وخت کې چې کوم دی چای ګرم نو خلک څه کوي پوکي ورته ګوره هلکه دې نه منع راغلی ده یا چې کوم دی په لوښي کې اوبه څکي هغې کې سا اخلي نه د اوښ په شانتې وي مه څکه بلکې ته څه وکړه چې یو ګوټو کې نو هغه د خولې نه لرې کړه او بیا بل ګوټو کړه نو لحاظه په لوښي کې د سا پوکي وهلو نه او د سا اخیستو نه منع راغلی ده سنن ابي داود کتاب الاشربه حدیث نمبر 3728 کې دا راغلی دي بل یو ادب دا دی چې کله تاسو اوبه څکئ نو که د لوښي یو اړخ وغیره مات وي اول خو به داسې لوښي کې خوراک سکاک نه کړي خو کوم مجبوري راغلله نو چې کم طرف یې مات دی نو د هغه طرف نه به چې کوم دی هغه به اوبه نه څکي سنن ابي داود حدیث نمبر 3722 کې دا خبره راغلی ده بل یو ادب دی غالبا 9 نمبر چې د څکلو نه وړاندې ته به اوبه ګورې د څکلو نه وړاندې اوبه به ګورې داسې نه وي ګینې چې دې کې څه موزیر سی وي او هغه ستا خولې ته ستا ګېډې ته دننه لاړ شي یا تا ته څه نقصان درونه رسوي نو د څکلو نه وړاندې به څه کوئ دا به تاسو به اوبه ګورئ گویا چې د ټول نه ړومبې کار تاسو به دا کوئ چې کله اوبه څکئ نو هغه به اول به وګورئ چې دې کې څه مضر شی شته او که نشته دی 10 نمبر ادب دا دی چې کله تاسو اوبه څکئ او محفل کې ډیر کسان وي هغې باندې مسکول راشي نو ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه فرمایي د ښي طرف نه به شروع کړي الله اکبر دغې حساب کله کله وي که نه چې نن سبا خو الحمدلله فراخي ده ډسپوزیبل ګیلاسونه راغلي دي پخوا زمانه کې خو لوښي دغې حساب نو هغه په یو لوښي باندې چې کوم دی ټولو به څکل یا زیات نه زیات دولو خو باندې ښکلي پیغمبر څه فرمایي که داسې نوبت راشي چې تاسو ته په چا باندې اوبه څکول وي که ډېر ګیلاسونه وي نو بیا هم څه کوئ د ښي طرف نه شروع کوي د ښي طرف نه شروع کوي او چې کوم تقسیمونکي دي کوم خدمت والا دی پوه شوې نو ویسکونکي دی د ټولو نه آخر کې وسکي الله اکبر ښکلي پیغمبر څه فرمایي څکونکي دی د ټولو نه په آخر کې وسکي دا حدیث مبارک په صحیح بخاری کې حدیث نمبر 2352 او په صحیح مسلم کې حدیث نمبر 681 کې دا خبره ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ده نو دا د اوبو آداب دي مونږه چې کم یو کارم کوو دا عزم به کوو چې زه کم کارم کوم که خوراک کوم که څکاک کوم کم خوب کوم یا د دې نه علاوه د ژوند زه هر یو کار کوم تجارت کوم مړی ژوندی کوم کسب کوم چې زه سم کوم زه به د الله جل شانه د حکم مطابق د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې به کوم الله جل شانه دې موږ ټولو ته په پوره دین باندې پوهه او په پوره دین باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله